يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإنسان عملنا زيكيدي غير فارم أسباب ذكر کرل. لسم نمبر سبب دادا چکل یو سڑی پچا باندیز بادن کی. لکه زمون په معاشره کې دا خبره ډیره زیاته ده چې کله یو سړی د بل ګاونډي سره یا مسافر سره یا د خپل ورور یا د عزیز تربور سره احسان وکړي او سبا یې د ده سره په څه خبره باندې اختلاف راغی، نو چې د کوم احسان ورسره کړی وي د هغې بادنه پې کړي، د هغې پیغور ورکوي، نو دا خبره یاد ساتل پکار ده چې په داسې احسان زبادنې سره د انسان عمل بربادیږي. لکه خاص کر دا کار په صدقو کې ډیر کیږي چې څوک په چا باندې صدقه وکړي یا زکات ورکړي او بیا یې خبره نه مني یا د مخالف شي، نو هغه د خپلو زکاتونو او د خپلو صدقاتو زبادنه پې کړي. نو الله عزوجل دا خبره ډیره په واضحو الفاظو کې کړې ده مؤمنانو ته چې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، تاسو مه بربادوئ د خپلې صدقې بالمن والاذى په احسان زبادنې سره والاذى او په پیغورونو یا په تکلیف دی خبرو سره. نو ګوره د دې آیات کریمه نه واضحه شوه چې انسان اعمال د په زبادنې سره بربادیږي، ختمیږي. 11 نمبر چې د انسان اعمال د هغې د وجې نه ضایع کېږي، نو هغه د الله د رحمت نه ناامیدي کول دي. چې کله یو سړی د الله د رحمت نه ناامید شي، نو د داسې انسان اعمال الله عز وجل ضایع کوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان رجلا قال، بشکا چې یو سړی ووایي والله قسم په الله لا یغفر الله لفلان، بخنه بنکی الله تعالی فلانی لرا، وان الله تعالی قال، ویقینا الله تعالی ویلی من ذا الذي سوق د هغه کس یتألی علی چې قسمونه کوي په ما باندې یا قسمونه خوري په ما، الله اغفر لفلان چې زه به بخنه ونه کړم فلاني لره، فإني قد غفرت لفلان، یقینا ما بخنه کړې ده فلاني لره، واحبطت عملک، او زه بربادوم عمل د یعنی ستا. نو دې روایت نه معلومه شوله چې کله یو سړی د الله د رحمت نه ناامیدي کي، نو د داسې خلکو اعمال الله بربادوي. لکه اوس دا خبره ډیره زیاته ده چې کله یو سړی لږ دینداره وي، نو دا نور خلک کو ته ډیر داسې په سپک نظر باندې ګوري چې کني دوی ته به الله بخښنه اړه ونه کړي. یا چې کله یو سړی ډیر ګنهګار وي، نو خلک وایي چې مړه پلاني ته خو الله اړو بخښنه نه کړي، یا که د پلانی الله وبخښه نو دا نور خلک خو په طریق الاولا بخښلی کېږي. نو ګوره داسې قسمه خبرې کول د چا متعلق نه وي پکار. دی الله عز وجل رحمت دا ډیر فراخ دی او موږ لره پکار دا دی چې د الله د دې رحمت نه فایده واخلو، په الله باندې ځان وبخو، په الله باندې ښه ګمان کوو او ناامیدي او د بدګماني چې دا په الله عز وجل باندې نه کوو. لکه څرنګه په دې روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت وعید ذکر کړی دی چې الله وایي چې زه فلاني ته بخښنه وکړم او د ده به زه عمل برباد کما.
نو ګوره د الله د رحمت نه ناامیدي دا سبب ده د اعمالو د بربادېدو. نو د الله د ناامیدۍ نه ځان ساتل پکار ده او دا د کافرو صفت دی. صلی الله علیه و آله وسلم.